بسم الله الرحمن الرحیم د کاليفورنيا د پرمټ ازموینې کړه پوښتنې او ځوابونه په پښتو ژبه ولسم درس دی. راځو یو سلو یو شپېتمې پوښتنې ته کله یو ټرن کول منع دي. په ټیټه قاطو کې یا درې لاره کې چیرې چې نو یو ټرن نښه وي اورګاډي تېرېدو ځای او ویشل شوې لویه لار کې. په سړک کې سم ځواب دی چیرې چې نو یو ټرن نښه وي اورګاډي تېرېدو ځای او ویشل شوې لویه لار کې. راځو دوه شپېتمې پوښتنې ته. یو سلو دوه شپېتمه پوښتنه د موټر پارک کولو لپاره د سړک ډولونه او رنګونه معنا څه ده؟ سپین رنګ یوازې د مسافرو پورته او ښکته کولو لپاره. شین هر وخت پارک کول. سور د پارک کولو اجازه لرئ. سم ځواب دی سپین یوازې د مسافر پورته او ښکته کولو لپاره. راځم یو سلو درې شپېتمې پوښتنې ته. د تلو یا تېرېدو لاین پاسینګ لاین کوم دی؟ سړک منځنی لاین. د څو لاینه سړک کې تر ټولو کیڼ لاین د تېرېدو لپاره. د پارک کولو لاین. سم ځواب دی څو لاینه سړک کې تر ټولو کیڼ لاین د تېرېدو لپاره. یو سلو څلور شپېتمه پوښتنه د ژیړ څراغ معنا څه ده؟ ودرېږئ. خبردار اوسئ چې څراغ به ژر سور شي. تل تېر شئ. سم ځواب دی خبردار اوسئ چې څراغ به ژر سور شي. یعنی کله چې څراغ زیړ وي نو دا په دې معنا چې سور څراغ را څرګندېدونکی دی. یو سلو پنځه شپېتمه پوښتنه د ژیړ ښي اړخ تیره کې غشی څراغ معنا څه ده؟ یعنی کله چې هغه غشی ژیړ غشی لګېدلی وي ښي خوا څه معنا لري؟ په خوندي ډول ګړندی تېر شئ. ودرېږئ. د محافظتي ګرځېدو وخت پای ته رسیږي. که نشئ ودرېدی په احتیاط سره په بشپړ ډول تېر شئ. سم ځواب دی د محافظتي ګرځېدو وخت پای ته رسیږي. که نشئ ودرېدی په احتیاط سره په بشپړ ډول تېر شئ. یو سل شپږ شپېتمه پوښتنه د فلش ژیړ څراغ څه معنا لري؟ کله چې ژیړ څراغ مړ کېږي او لګېږي دې ته فلش وایي. مثال ګل شي ولګېږي دې ته فلش وایي. ژیړ څراغ څه معنا لري؟ ودرېږئ. په احتیاط سره تېر شئ. ګړندی تېر شئ. سم ځواب دی په احتیاط سره تېر شئ. راځم یو سل شپېتمې پوښتنې ته د سلو حرکت لرونکي وسیلې یا سلو مووینګ ویکل څرنګوالی یعنی د ورو تلونکي موټرو څرنګوالی چې کوم موټر چې ورو ځي سلو مووینګ ویکل. تل ګړندی تېر شئ. سرعت کم کړئ او د لارې شریکولو ته پام وکړئ. تل ښي اړخ ته وګرځئ. سم ځواب دی سرعت کم کړئ او د لارې شریکولو ته پام وکړئ. راځو یو سل اته شپېتمې پوښتنې ته. بایسکل چلوونکی باید څه وکړي؟ د ټولو ترافیکي قوانینو او د پیاده کسانو حق رعایت وکړي. تل په کیڼ اړخ کې پاتې شي. سم ځواب دی د ټولو ترافیکي قوانینو پیاده کسانو حق رعایت کړي. راځم یو سل نهه شپېتمې پوښتنې ته. کله باید د سکول بس سره ودرېږئ؟ یوازې کله چې بس د لارې په منځ کې وي. کله چې یې سره څراغونه فلش کوي یا ځلیږي او ماشومان تېرېږي. یوازې د شین څراغ په وخت کې. سم ځواب دی کله چې یې سره څراغونه فلش کوي یا ځلیږي. فلش کوي یا ځلیږي یعنی مړه کېږي او لګېږي. سره څراغونه زیړ څراغونه نه. بعضې خلک د زیړ څراغونو ته هم ودرېږي. نه زیړ څراغونه نه سره څراغونه یې فلش کوي او غاړې ته ولاړ وي په هغه وخت کې او سټاپ ساین یې راایستلی وي نو تاسو باید ودرېږئ. او ماشومان تېرېږي. کله چې ماشومان تېرېږي نو په دې حالت کې باید تاسو
ودرېږئ په مکمل ډول سره. 180مه پوښتنه: د خوندي موټر چلولو لپاره تاسو باید څه وکړئ؟ یوازې د مخې سړک ته وګورئ. د موټر شاوخوا چاپیریال نه باید خبر اوسئ. د نورو موټرو سرعت تعقیب نه کړئ. سم ځواب دی د موټرو شاوخوا چاپیریال نه باید خبر اوسئ. یوسف زی سکل ټیک ته ښه راغلاست. که غواړئ چې په پښتو ژبه باندې د امریکا په متحده ایالاتو کې د ټرافیک قوانین زده کړئ په عملي بڼه او په نظري بڼه، تاسو کولی شئ چې زما چینل ته راشئ او دلته په دې چینل کې په پلای لیست باندې کلیک کړئ. په پلای لیست کې تاسو دپاره یو نوی ټریننګ ما پیل کړی دی چې په دې کې تاسو کولی شئ په عملي ډول سره د بیهایند ویل او پرمټ دپاره مهارتونه ترلاسه کړئ. دلته که راشئ په دې باندې کلیک کړئ، دلته وګورئ مثال دا د پښتو ژبې دپاره دا معلومات دي، دا ټریننګ دی چې مثال تاسو کولی شئ چې دلته وګورئ تشريح ده او انځورونه دي، ویډیوګانې دي، پوښتنې دي. که دلته وګورئ تاسو په دې چینل کې دا مثال د انځورونو برخه ده او دا مثال د تشریح ده. مثال هر سوال تشریح شوی دی او بیا یې په عملي ډول سره تاسو کتلی شئ. مثال دلته دا انځورونه په انځورونو کې ښودل شوي دي او دا عملي ویډیو ده چې مثال تاسو کولی شئ په عملي ډول سره وګورئ. که تاسو په دې اخره برخه کې راشئ دلته وګورئ نو پوښتنې او ځوابونه په دې کې هم شامل دي. که چیرته مو دا ویډیوګانې خوښې شوې او مثال تاسو پوهیږئ چې نور هم دې ویډیوګانو ته اړتیا لري چې په امریکا کې د ټرافیک قوانینو باندې پوه شي، نو دا ویډیو حتما د هغې سره شریکه کړئ.